مختصر به ما درته پر دې ټکي باندې درته راځم یو دوه ټکي راوړم ګورې ښه ورته متوجه سي خبره هم پر دغه ټکي راوړم زموږ علمای کرام وایي عشق پر صحابه و ختم شو لکه پر رسول الله چې څنګه نبوت ختم دی بل نبی نه راځي دا د تمام اهل سنت والجماعت والا عقیده بل نبی د ځان سره کتاب راوړونکی خپل دین چلونکی بیا راځي نه دا زموږ د تمام امت مسلمه عقیده نبوت پر رسول الله ختم زموږ یو څه محدثین وایي عشق بیا پر چا ختم پر صحابه و ختم خو به هر حال زما په فکر کې دا عشق دوه قسم یو کمال عشق دی یو څه کمال عشق ته ورنږدې عشق دی شاید کمال عشق د صحابه و خاصه وه خو ختم نه دی زما شرح صدر نسته لنډ به درته وایم د دې خبرې عاشقان اوس هم شته حقیقي عاشقان اوس هم شته بس هم پر دې خبره درته راوړم حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم بدر ته تشکیل کی بدر ته تشکیل کی حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه فرمای و ازما کشر رور دی نو یار یوې خواته پټ سي بیا بلې خواته پټ سي بیا بلې خواته پټ سي بیا بلې خواته پټ سي زما چې فکر سو حضرت عمیر بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه اخر منو کشر رور دی مشر رور خو غاښ ورکوي راویې غوښتي وایي راسي عمیر چې ورته راغلی رضی الله تعالی عنه حضرت سعد ورته وایي سعد خو ډیر زبردست سړی دی که نه ورته وایي څنګه وروره پټ پټ کېږي وایي په دې ملګرو کې ځکه پټ پټ کېږم چې رسول الله مې ونه ویني د رسول الله که رافکر سو کشر یم دی نه یې واپس مې کړي د کشرتوب په وجه باندې داسې کېږي د الله تبارک و تعالی شان دی چې کله سب برابرېدی ترتیب جوړېدی پیغمبر علیه السلام پر عمیر سترګې وګلګېدې وایي عمیر دلته راس ته څنګه راغلی ځه پورته ځه په چو ووژه ورته یا رسول الله په الله قسم د دې دپاره راغلی یم چې الله به ماته شهادت راکړي ما مه پسې اخ د دې دپاره راغلی د اوښکې د ژړا چې رسول الله ولیده حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خو الله تعالی یې صفت کوي الله تعالی د رسول الله صفت کوي وبالمؤمنین رؤوف الرحیم کوي که نه کوي الله تعالی وبالمؤمنین رؤوف الرحیم هغه شخصیت حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د اوښکې ولیدې ورته یې اوښکې پاکې که مه ژاړه بس درځه د خیره تا ته اجازه ده حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي چې کله بدر ته ولاړو نو په بدر کې خو جنګ راغلی حضرت عمیر بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د یو غټ کافر سره په جنګ کې اخته دی آخر یې په شهادت باندې ورسېد حضرت عمیر بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ورور دم په شهادت باندې ورسېد د شهادت آرزو د هر مؤمن مسلمان ده ازلی آرزو ده زموږ ازلی خواهش مې دی کنه تمنا مې ده
پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي والذي نفسي بيده لوجدت ان اقتل في سبيل الله. په هغه ذات دې مې قسم رسول الله وایي چې زما ځان د هغه په قدرت کې دی، زه خوښوم چې د الله تعالی په لار کې شهید سم، قتل سم، په تورو ووهله سم، په نیزو ووهله سم. حضرت رسول الله یې غواړي، نو بیا خو موږ ته خو بیخي غواړو. شهادت ډېر غټ عزت دی، ډېر غټ اعزاز دی که نه؟